د وادي کیلاش روایتي میله اوچاو څه لپاره چې اوسیدونکي یې د 3 میاشتو پورې غلې او میوې نه خوري. د میلې نه وروستو د جوارو کټایي پیل کیږي. د کیلاشي قبیلې مذهبي جشن اوچاو چې د حاصلاتو جشن په نوم هم پیژندل کیږي. د کیلاشي قبیلې د عقیدې له مخې قبیله دا جشن د اګست په وروستۍ لسیزه کې لمانځي. د دې لپاره چې د جون څخه تر اګست پورې میوه او غله په خوراک کې نه اخیستل کیږي. دې فیسټیول کې د قبیلې اوسیدونکي خپلې روایتي ګډاګانو په ترسره کولو سره فیسټیول لمانځي. ملکی او بهرني سیلانیان د فیسټیول لپاره په لوی شمیر کې د کیلاش درې څخه لیدنه کوي. دغه میله د خیبر پښتونخوا د اقلیتي چارو د ریاست لخوا جوړه شوې وه. کاشف عزیز، وحدت نیوز، پیښور.